بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه اساسه پدرانه خدمت کیم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو که د لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، مهرباني وکړئ د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. محترم دوستانو، راځو د نن ورځې په ویډیو کې زده کوو چې مونږ د خپل کمپیوټر کې اضافي ساعت څنګه راوستلی شو، یعنی په خپل کمپیوټر کې د دوه ملکونو ساعتونه مونږ وګورو. نو دغه دپاره به رابشئ د خپل کمپیوټر سټارټ مینو ته به رابشئ. په سټارټ مینو باندې به کلیک وکړئ، رابشئ کنټرول پینل ته او په کنټرول پینل کې به ډیټ ان ټایم ته لاړ شئ. ډیټ ان ټایم اپلیټ مونږ سره دغه یو دی څه شو، دغه مونږ سره د ډیټ ان ټایم اپلیټ دی. په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې ورباندې کلیک وکړو نو رابشئ په دې ځای کې اډیشنل کلاک ته به راشئ. اډیشنل کلاک مونږ سره دغه یو دی صحیح شو، په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو د خپل هیواد جی ام ټي به تاسو انتخاب کړئ چې هغه په کوم هیواد کې تاسو اوسیږئ، د هغه هیواد جی ام ټي به تاسو انتخاب کړئ. نو رابشو مونږ به د خپل هیواد جی ام ټي به انتخاب کړو. په دې کې زموږ هیواد افغانستان دی، نو تاسو به په دغه کې کابل وګورئ. نو کابل به تاسو سلیکټ کړئ او تاسو د کمپیوټر ټایم به اتومات ډول سره برابر شي. کابل وګورئ تاسو. کابل دغه یو دی، نو په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې دې ته کلیک وکړو دغې ته به ټیک مارک به اوله کې آف وي. تاسو ورته د ټیک مارکونه څنګه کوئ؟ آن به کړئ داسې. کله مو چې ټیک مارکونه ورته آن کړل نو په دې ځای کې به دغه هیواد جی ام ټي به تاسو انتخاب کړئ. مثلا زموږ هیواد کوم یو دی؟ کابل. کابل به تاسو پکې انتخاب کړئ. څه شو؟ دغه کابل دی، دا به انتخاب کړئ او دلته به ورته ساعت به ورته ولیکئ. مثلا دغه ساعت نوم به ورته ولیکئ. مثلا د کوم هیواد ساعت استعمالو؟ افغانستان. نو دلته به ورته ولیکئ افغانستان. څه شو؟ او دغه به په همدې حال باندې پرېږدئ. رابشئ دوهم ته شو دیس کلاک، دې ته به هم ټیک مارک آن کړئ. کله مو چې ټیک مارک ورته آن کړو د کوم هیواد ساعت تاسو غواړئ هغې دغه هیواد پایتخت جی ام ټي به تاسو دلته انتخاب کړئ. مثلا موږ راځو په دې کې پاکستان غواړو، نو موږ به اسلام آباد کراچي په دې کې پیدا کړو. یا بل هیواد غواړئ هغه هر یو چې تاسو خوښوئ هغه ورته تاسو انتخابولی شئ. اسلام آباد، کراچي. څه شو؟ دغه موږ سره اسلام آباد کراچي ده. څه شو؟ او دلته به ورته ولیکئ د کوم هیواد ساعت دی؟ دغه د پاکستان. نو تاسو ورته دلته پاکستان کلاک ولیکئ. پاکستان. څه شو؟ کله مو چې دغه سیټ کړو بیا به رابشئ په اپلای باندې به کلیک وکړئ. اپلای باندې مو چې کلیک وکړو اوکې به یې کړئ. څه شو؟ کله مو چې اوکې کړو اوس چې تاسو دلته راشئ د خپل کمپیوټر ساعت ته راشئ وګورئ، نو تاسو سره به دوه ساعتونه دلته موجود دي چې یو یې د څه په نامه باندې دی؟ د افغانستان په نامه دی، چې په دې کې 5 بجې او 12 دقیقې دي. صحیح شو؟ او دې کې 5 بجې او 42 دقیقې دي، یعنی د پاکستان ساعت د افغانستان د ساعت نه نیم ساعت مخکې دی. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې په خپل یو کمپیوټر کې د دوه ملکونو ساعتونه استعمال کړئ. مثلا تاسو ته وایي اوس په افغانستان کې دومره بجې دي، په پاکستان کې به څو بجې، نو هغه تاسو ته په دې برخه کې ښودلی کېږي. اوس که تاسو سره ساعت موجود نه یو غواړئ خپل کمپیوټر ساعت په ټایم کړئ، نو څه طریقه به کوئ؟ رابشئ هماغه ډیټ ان ټایم ته به لاړ شئ. کله چې ډیټ ان ټایم ته لاړئ دلته به انټرنیټ ته لاړ شئ او په انټرنیټ کې به چینج سیټینګ باندې کلیک وکړئ او په دغه ځای کې به تاسو هغه هیواد دغه وینډوز ټایم دا به ورته انتخاب کړئ او اپډیټ ناو باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو ستاسو ساعت به د کمپیوټر د خوا نه په ټیم شي. نو محترمو دوستانو، تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان. یو څو دقیقې ثانیې وروسته به په کمپیوټر په سکرین نورې ویډیوګانې هم راښکاره کېږي. هره ویډیو باندې چې وغواړئ کلیک پرې وکړئ، ورباندې کولی شئ او معلومات یې حاصل کړئ. همدا رقم ته د کمپیوټر په نښان هم کلیک وکړئ
ترڅو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.